انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی ما احد يدخل الجنه نشتر هیڅ یو کس چې هغه جنت ته داخل شي يحب ان يرجع الى الدنيا داس یو کس چې جنت ته داخل شي او هغه د خوخی چې دوباره دی دنیا ته واپس شو دنیا ته راش جنت ته هر څوک داخل شو هیڅ یو کس دا خوخه نه غړي چې به دنیا ته راش وله ما على الارض من شيء او دې سړي لپاره په دنیا کې دومره ملکیت وي چې په مقدس مکه باندې څه شي دي چې دا د هغي ټول ازمکه په مقدس مکه باندې کوم نعمتونه دي کوم سړي سپین دي جیدات دي ساو بنگلی دي او څومره شیان دي دا ټول دي سړي نو به هم داسې یو کس نیوي چې هغه جنت ته نوځي او دا کس دې د دنیا ته راغ شان ته هغه واپس شي او دا خوغه غني الا شهید مگر شهید الله په لاره کې څوک شهید شوی دی صرف هغه جنت ته داخل شي دا به خوغه غني چې دنیا ته لاړ شي ولی يتمنى ان يرجع الى الدنيا دا به ارزو کوي تمنا وکي او دا به رب العالمین دا شان ته غواړي چې دا دې دنیا ته واپس فيقتل 10 مرات او دا په دنیا کې لزر دغه شان ته مړ شي دا شهید شي او دوباره ژوند شي شهید شي او دوباره دا دنیا ته بیت واپس شي شهید شي دوباره بیت دنیا ته واپس لما يرى من الكرامه د وجر دینا چې دې کوم عزت او کم شرافت هغه شهادت په مر کې لیدلوي هغه شرافت او عزت او انعامات چې الله کوم شهید ته ورکی په وخت ذل قدم کې او داغه نه بعد هغه شان په جنت کې چې کوم نعمتونه دي لیدلوي داغه د وجه نه هغه شهادت په خوخي چې په دنیا کې زو و او ما د الله په لاره کې jihad کوله او ما ته الله تعالی په jihad کې شهادت مردارا کړی روایت کې دا راځي لما يرى من فضل الشهاده دا وجه دینه بدا دنیا ته تک خوخ غړي او دا به خوخ غړي چې لزر د شهادت شهید شوی ما جنگ کړو او شهید شوی د وجه دینه چې دې کوم شهادت هغه فضیلت او غرواله لیدلې او کوم عظمت لیدلې چې الله تعالی د شهید څومره قدر کوي الله شهید ته کوم انعامات ورکوي او الله شهید ته کوم استقبال دا ورکوي په داګه د وجه بس دنیا ته راتک خوخ غړي او دنیا کې به تل لزر د باز ځان د پاره شهادت خوخ غړي دې حدیث کې اوله فائدہ دا ده چې فضیلت د شهادت بیان شو ترغیب د جهاد ته چې مومنانو مسلمانانو د جهاد سره مینه پیدا کوي شوق پیدا کوي او جهاد د خپل خالص نیت ته جوړ کوي چې هغه د الله تعالی د رضا لپاره کوي او دغه فائدہ به کېدا چې حقارت د دنیا د دنیا سپکواله کدا ټول ازمکه د انعامات د نعمتونه دا ټول ستاشي او د څو وخت چې الله دنیا جوړ کړی دا او دا هغه وخت الله تعالی ژوند درکې څو وخت ورانی کې هغه ټیمه ورته ژوند دی علما ذکر کې تقریبا د دنیا د جوړېدلو د ازمکه او د اسمانونو 15 اربع کال شي او دا ټول به ته ژوند دی د قیامت پر راځم د الله تعالی وکی او دا نعمتونه الله تعالی درکې نو د آخرت هغه د جنت هغه د یو امسا عمر زې په مقابل کې هیڅ نه ګوردا ولدا حقایق د دنیا بیانې او درېمه فائدہ پکې دا ده چې مؤمن مسلمان باید دا عقیده ولري او د حدیث هم دا ثابتېږي جنت وسم موجود دی جنت او جهنم دا وسم موجود دی او وسم د غشار د شته الله تعالی پیدا کړي الله مخلوق دی دا بل حدیث وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما عبد الله بن عمرو بن عاص روایت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی يغفر الله للشهيد كل شيء الا الدين الله تعالی شهید ته هر یو شی معاف کوي هر ګناه الله شهید ته معاف کوي چې غټه او کوړه هر یو ګناه الله تعالی شهید ته معاف کوي شهادت په جواب دی الا الدين مگر قرض چرچا ور باندې حق دی قرض دی هغه تعالی نه معاف کوي او داغي په عوض کې الله تعالی څه کوي د دې شهید نه بچ کوي هغه الله تعالی نیکي خپل قرضدار ته ورکوي یو بل روایت کې راځي القتل فی سبیل الله یکفره كل شيء الا الدين
د الله په لار کې وجل د الله په لار کې قتلېدل او وجل په دې سره معاف کېدل شي هر یو ګناه هر یو شی په دې باندې معاف کیږي الا الدين مگر قرض دانه معاف کیږي الله شهید ته ورا څومره اوچت مقام ورکړي دي او څومره الله تعالی غي ته عزتونه ورکړي دي او د الله د خوا څومره د عزتونو اعلان وته شوی دي چې هغه استقبال او ورسکه الله تعالی څومره په قدر باندې کوي او به موږ هغه ته قرض دا نه معاف کیږي نو فائدہ حدیث دا چې قتل د الله په لار کې قتل دل د الله په لار کې وجل کېدل او د الله د کلمې د چتوال د پاره وجل کېدل په دې سره ټول ګناهونه معاف کیږي مگر قرض او هغه حقوق چې هغه د انسانانو پر متعلق وي او تا باندې وي او تا د مرګ په حالت پر هغه ادا کړی نه وي دا ورنه معاف کیږي پاتل حاجی صاحب ته بسماف شي او پاتل قومندان صاحب ته بسماف شي او پاتل شیخ صاحب مولوی صاحب ته بسماف شي او دې بشراواله حالو مجرا سنت غټ مؤمن او غټ د شانت مسلمان دی نو هغه په دې ژوند کې داري حقوق غو کې چې په دې باندې چا حقونه دي کدا کس د تا نه حق نشه غتره الله به ورته قیامت ستاسو نه ټول به اخلي او داغي په هغه میزان د حسنات کې به الله چي کنه کې د دې رڼي چې داغي حق ور باندې ادا شي ستاسو ګناهونه به الله تعالی راخلي او ستاسو قرضدار له ورکي دا تا چې حق داغي په خیانت باندې خورلې آیا د کومه طریقه باندې خورلې ستاسو ګناهونه به هغه غره الله تعالی ستاسو نه کې به الله تعالی اخلي غیر به ورکي کدا سره نه داغه ګناهونه به الله تعالی راخلي او ستاسو په څټ باندې دی او ستاسو ګناهونه غمبار به الله تعالی کوي هغه باندې سیوا کوي او دا ډیر عظیمه خبره ده لکه ورځ د قیامت به دی نه کې دومره قدرې چې پلار با هغه نه کوي کمیش الله به دی ولی کې پیدا کا چې ستاسو د میزان حسنات چابلی کې واچوما او ته به جنت ته بوزما بچی ته به هغه به تنور کوي خځه ته به هغه به تنور کوي او دا ټول به دی گواہی کوي بچی به وته چې بالکل ته زمون د پاره خپلار وي خځه دې زمون ته راکړي دي خځه به وته زمون د پاره خسته خاوند وي خو یې کې وتا درا بچیره درکې هغه نه کو قدر کوي دا دنیا سم پاتې ده شهید ته معاف کیږي ما ته به معاف شهید ته نه معاف کیږي ما ته به معاف شي یعنی کدا مولوی صاحب دی کدا تاجر صاحب دی کدا مجاهد صاحب دی او کدا نور د رشاد سنن نمونه او القاب په دنیا کې ورته راخدي دي او په خپل ځل کې ګټلې دي نو په یو نیم باندې ګوره په دې حق دا نه معاف کیږي کند خند حق دا نه معاف کیږي هغه حق دا نه معاف کیږي اوله فائدہ به کدا التحذير من التساهل في امر الدين ادا فائدہ دا ولې پر متعلق دی دې حدیث کې موږ تاسو توجه وکړه د الله پیغمبر چې ګوره د قرض په معاملې کې تساهل نظر وساته د قرض معاملې کې تساهل او د سستۍ نظر وساته قرض در باندې هغه څه کوا کوشش دا کوا چې هغه څه کې هغه تور کې دې حق د ځان لپاره غنیمت دا مګنا چې ما چانس او ما مقوو اعظم استاد د خلکو د مسلې ډېر زیات دي والله چې قرض نه وي چې هغه لارم دی پریری لارم به درمانه پریری هغه سلام نن درمانه نه چي او چې د دې غم خاطه کې هغه کې موږ نظام پټي د الله پیغمبر فرمایي مطر الغني ظلما واسدار سره چې قرض دا کول وسلري دا ظالم دی ور ظالم وسله چې هغه وسلري قرضدار سره چې چا باندې قرض دی او ته توان طاقت لري او داګه د ورکولو او سره فزابه سره پټن څنګه چې دا ته خوغه چې دا شاند ال استاد واجب ته ولاړي د الله پیغمبر په دا ظالم دی دا د دې ظالم نه دغه مظلوم د حق ته پوسه کې دا ته واخلي اوله فائدہ به کېدا ده تعظیم حقوق الادميين د انسانانو حقوق دغه عظمت او نیواله څنګه حقوق د انسانانو دي ودا یا ساتي درې شي دي زموږ تاسو دا معاملات دي وایي چې دا حج دی روزه ده او دا شاده د جمعات ته منځونه دي تراویح دي درې شي دي زموږ تاسو معاملات دي تاجر او تجارت دا څه کوي قرضداري کې ودا اصول مراعات کیږي او په دې طریقه باندې دخول الحق ورکول کیږي د گاونډي حقوق دادي او دا شاده ضروري حقوق دادي د خپلې حقوق دادي موږ تاسو منځونه ډیر کوو روزه ډیر زیاتې شو حج تم کار ورته عمره تم کار ورته فخور رانه خپي دا شان ضرور رانه خپي تر رانه خپي ماما رانه خپي معمولی خبر باندې منګو تاسو هغه د خپلې چې کوم حقوق دي چې الله تعالی رضایت خوغه دا معاشره کې په کلی کې یو ادا سره دی چې
هغه د شان د خپلې کو تکړه ده په ټول کلی باندې الله د پیغمبر خبره ده رحمت الله باندې زمونږ تاسو په دې نه څه د څونه خیر داسې دي چې هغه ضرور ته پوس نه کوي هغه تر ته پوس نه کوي هغه د خور ته پوس نه کوي معمولی خبره ولی وځه مری زما د شان د بیماری ته پوس نه راغلي ولی باختر کې را دا شان زما مبارکي ته نه راغلي دا وړي خبرې دي والله العظیم زمونږ تاسو تر هغه پوري کامیابی هم دینی او هم دنیوي منډو زمونږ تاسو د پښتو چې دا تمره هغه پیغورونه دي او څنګه د پښتو هغه موږ تاسو لپاره ځان د لپاره عزت غواړو دا د خپل لاندې نکو تر هغه پر موږ تاسو شان هغه موږ تاسو نه دنیا کې عزت مونږ او آخرت کې عزت شو نو دا شان د بندگانو حقوق یا ساتل پکار دي الله دې موږ تاسو په خبرو باندې عمل وکړو راکړي څومره منکرات دغه الله موږ تاسو وساتي څومره معروف او د الله د محبت کوم هغه توفیق الله موږ تاسو راکړي وصلی الله علی نبینا محمد